د پولی شوي زړه د درد زړه کې زغملی نشم، نورې د زړه خبرې زړه باندې ساتلی نشم. اجل مې خوري ځکه مې وینه په تودو راغلې، نور مې د صبر دا ججونه په چودو راغلې. نور مخنیوی د نمرود خیلو د قوت کومه، پاسم د ځمکې د خدایانو بغاوت کومه. او پوهه پې نه یم چې بد دي او که ښه روان دي، د کلمې په نوم آزاد وطن کې څه روان دي. زړه ته راتیر وطنه کله به دا وخت ووینم چې په خپل ژوند ستا د سیالۍ ځلنده بخت ووینم. او وطنه سوچ چې د سینه باندې لیوان ګرځي، دا شوې ګټه به د بیرته په تاوان ګرځي. دلته قانون او عدلیه د امریت ښکار ده، ځکه دا کل معاشره د لادینیت ښکار ده. اخوا بدماشو او سرزورو له قانون بیل دی، دی خوا مظلومو او کمزورو له قانون بیل دی. قاضي صاحب ستا ساګانې هم بل سره غوټې ښکاري، قاضي صاحب ستا په ګورګوړي هم د چا ګوتې ښکاري. د سپریم کورټ ته مخې ته له میزاني کوزه کا، یا د دواړو اوږو ګاون شیرواني کوزه کا. او دې سملو کې ناس غټخېټو مې آئینده وکړو، دې سملو کې ناس غټخېټو مې آئینده وکړو، دې قانون سازو مې دستور پاباسین لا وکړو. دې مقدسو ایوانونو نه غوجل جوړ وي، د واده کور وي پکې هر وخت غوبل جوړ وي. که اپوزیشن ترې په شور سبزي منډۍ جوړه کړي، د اقتدار خاوند ته هم مچلي منډۍ جوړه کړي، نو دې له نامزد ورک شي ستا د مرګي شور وګرځه، د اسمبلۍ پسته کرسۍ در پورې ور وګرځه. او باچا لتا کو څوک هیله لري نو بد به کوي، باچا لتا کو څوک هیله لري نو بد به کوي. دا قوم کستانه څه ګیله لري نو بد به کوي. خواره د بل په اشارو لکه لولک ګډېږي، لکه شادو د مداریانو په ډولک ګډېږي. ستا دروغجنې وعدې نور مې زړه کې ځای نه کوي، سنډا په ټول عمر لوشلو باندې پیل نه کوي. تاله پسې څوک لقبونه د لینډلاډ درکي، تاله د محض په تقریر باندې ایوارډ درکي. څنګه در سره چې د ظلمو د زړګي چوله بستي، داسې دې شعر کې په تا وخت خرابوله بستي. او د هوس تږي شاعره خدای دې منډو باسه، د هوس تږي شاعره خدای دې منډو باسه، د یار د زنې اننګونه دې دا شونډو باسه. د بیدارۍ په ځای دې دا بچي په سکو مین کړل، څوک دې په خال څوک دې په شونډو اننګو مین کړل. منم چې تا ته د دروغو تر شا ژوند خوږ دی، خو ما ته سپینو ویلو کې دا خوند خوږ دی. او منیر صاحب څنګه به بادرنګ ته کریله وایمه، منیر صاحب څنګه به بادرنګ ته کریله وایمه، زه دې پې مړ شم خو دلته بدله وایمه. چا کې چې ځای شته نو هغه ته به خپل پیر وایم، دا مې ایمان دی چې خنزیر ته به خنزیر وایم. او د انبیاو وارثانو ته سلام کومه، د انبیاو وارثانو ته سلام کومه، د حق پرستو علماو احترام کومه. خو دا بعضې مولایان مذهب ته زیان رسوي، دغه د دین په جامه پټ دین ته نقصان رسوي. دغه ناحقو زه ټوټې ویشلی یم، دوی د فرقو په عره باندې څیرلی یم، دا د فرقو په زنځیرونو کې بندي چا کړم، ته بریلي دوی پنجپیري زه دیوبندي چا کړم. شرخوښې نه مالیار شه ښکلې ګلستان تیار کا، ګینې دوزخ تلو ته زمونږ نه مخکې ځان تیار کا. او الله دې دې اجي صاحب نم سا پټکو باسي، الله دې اجي صاحب نم سا پټکو باسي. دا چې په ګیره لاس وخي تسبو نه ټکو باسي، دا چې روان دی او په لاسو کې پنسي اخلي، دا به ډور اجي په روغو کې پیسې اخلي. بشر نزبرګ دی خو د زړه کور کې شیطان ساتي، چینجي یې وخوره چې پردي کور نه روان ساتي. رورې دا کار مې چېرته نه دی کړی، ډېره مهرباني. الله دې اجي صاحب نم سا په ټکو باسي، دا چې په ګیره لاس وخي تسبو نه ټکو باسي، دا چې روان دی او په لاسو کې پنسي اخلي، دا به ډور اجي په روغو کې پیسې اخلي. بشر نزبرګ دی خو د زړه کور کې شیطان ساتي، چینجي یې وخوره چې پردي کور نه روان ساتي. او جمهوریت
د صحافت په کالو ښکلی ښکاري، یو صحافي د حقیقت په کالو ښکلی ښکاري. جمهوریت د صحافت په کالو ښکلی ښکاري، یو صحافي د حقیقت په کالو ښکلی ښکاري. خو دا ځینې صحافیان په خوله ګونګي کړې ربا، که هدایت نه اخلي وخت یې د مرګي کړې ربا. دا په چینلو چې لګیا وي ضمیرونه پلوري، د څو روپو په بدله کې ایمانونه پلوري. غواړم چې ټول د مظلومو په سر ډال جوړ شي، د کونډو رنډو خویندو میندو په سر شال جوړ شي. حافظ صاحب اوس په آخره کې ګناه کبیره کومه، اوس په آخره کې ګناه کبیره کومه. جرنیل صاحب تا سره پټې مناظره کومه، د جان امان غواړم یو څو پوښتنې عرض دي زما، مهمه نه په جمهوري نظام کې فرض دي زما. دا درته څوک وایي حکومت واخله چوکۍ سنبال کا، بهادره لاړ شه سرحداتو کې څوکۍ سنبال کا. په مشرقي کرښه د هند دپاره قهر جوړ شه، زړونه مو وګټه د قام دپاره پهر جوړ شه. پاکستاني یم شپېلې مې د تندي لرې کا، پاکستانی اما شپیلے می دا تندی لرکا، دا وطندارو دا مریلتی زندی لرکا. سجاد ہوتی سر پتلی چغا بر حق پور تکڑا، زری پدار کے دنا ردن الحق پور تکڑا، زری پدار کے دنا ردن الحق پور تکڑا.